Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am غنی خان پښتو اکیډمي د طرفه یوې نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه به نن تاسو ته ښیم چې خپل پرسنل فیسبوک اکاونټ به څنګه جوړوئ. د ویډیو نه مخکې که چېرې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړي نو یو وړوکی شان ریکویسټ دی یا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول نه لومړنی به تاسو خپل براوزر کولو کړئ. براوزر اون کړئ او فیسبوک باندې به کلیک کړئ. فیسبوک باندې چې کلیک کړئ نو دلته تاسو راشي کریټ نیو اکاونټ په دې به کلیک کړئ. چې په یې به کلیک کړو نو دلته کې به تاسو له وایي چې فرست نیم نو فرست نیم به ورکړئ. دلته کې چې نوم مو ورکړو اینه پس به وایي چې ایمیل ورکړئ نو دلته کې تاسو خپل ایمیل ورکړئ. ایمیل به ورکړئ. بیا به وایي چې ریئنټر ایمیل نو دا به دوباره ورکړئ. دلته کې چې دا ورکړئ اینه پس به وایي چې پاسورډ نو دلته کې به تاسو پاسورډ ورکړئ. چې پاسورډ ورکړئ اینه پس به تاسو له وایي چې ډیټ اف برث دا به دلته کې تاسو ورکړئ. ضروري نه ده که تاسو صحیح ورکړئ، د ځان هم پکې ورکولی شئ. او بیا به تاسو له وایي چې تاسو میل یا فیمیل نه به دلته کې تاسو سلیکټ کړئ او ساین اپ باندې به کلیک کړئ. دا دلته کې لوډینګ کېږي. دلته کې دی تاسو له وایي چې انټر د کوډ فرام یور ایمیل نو دلته کې به تاسو اوس هغه ستاسو ایمیل ته به کوډ وي هغه به تاسو وګورئ او دلته کې به ورکړئ. نو هغې دپاره به تاسو خپل لاړ شئ خپل ایمیل ته. دلته کې به تاسو جیمیل ته چې دی دغه درغلي کوډ هغه به تاسو دلته کې ورکړئ. دا دلته کې ما سره جیمیل کې کوډ راغلی دی. ما سره کوډ راغلی دی. ما بس کنفرم باندې کلیک کړو. دلته بس ما سره چې وایي مې څنګه کلیک کړو دا کوډ دلته کې ما سره ایوتو او دا دلته فیسبوک اکاونټ زموږ جوړ شو. اوس په دې کې دلته کې موږ ته وایي چې اکاونټ کنفرمډ یو سکسسفولي کنفرمډ یور اکاونټ وذ او دې موږ ته وایي چې ستا اکاونټ دلته بس جوړ شو. اوس په دلته کې تاسو چې دی اکاونټ جوړ شو دلته کې تاسو خپل دی وایي چې خپل پیج ته لاړ شئ کلیک پکې دلته کې به خپل نوم باندې دلته کې به تاسو دا دی دا څنګه کلیک کړو نو دلته کې مونږ سره دا زموږ پیج راغلو. نو دلته کې تاسو به اوس دلته کې یو لیکلي دي ته مونږ دا دلته کې زمونږ پروفایل کولو شو. نو دلته کې به اوس تاسو ته دلته خپل پکچر ورکړئ. یو وي ټایم لاین والا پکچر یو وي پروفایل والا. نو هغه به تاسو دلته کې ایډ کړئ. دلته کې به اوس پروفایل پکچر کړئ چې په اپلوډ باندې کلیک کړئ. پروفایل پکچر به او اپلوډ فوټو باندې به کلیک کړئ. دلته کې به پکچر سلیکټ کړئ او اوپن به ووهئ. چې اوپن باندې کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو له پکچر راشي کوم تاسو غواړئ نو تاسو دلته کې بیا تاسو سایز وړوکی کولی هم شئ او غټولی هم شئ خپله مرضۍ سره چې تاسو څنګه خوښئ. او چې بس هغه شانتي وکړئ بیا به سیف باندې کلیک کړئ. پروفایل پکچر سیف دا وګورئ دلته کې وایي چې بس تاسو پکچر دی
دا ولې لګي پروفایل پکچر سیو شو دا د پروفایل اوس بل لګي بل ټایم لاین لپاره تصویر کوي باندې اډ کور فوټو باندې کلیک کړئ نو دغه با اوکے دا خبره چې په اوکے کلیک کړئ سلیکټ فوټو باندې وکړئ سلیکټ فوټو به لیکلي سلیکټ آرټ ورک به لیکلي کریټ هولج به لیکلي تاسو به اپلوډ فوټو باندې کلیک کړئ دلته کې به تصویر سلیکټ کړئ او د دې تصویر سایز به وي چې موږ سره به 820 بای 312 سایز به د موږ سره دا تاسو له یاد کې چې دینه که چېرې غټ یا زیات یا به په دې باندې نه فکس کیږي په دې باندې پوره نه راځي تصویر به سلیکټ کړئ او اوپن باندې کلیک کړئ دا وګورئ موږ سره دا د آنلاین چې دی هغه پکچر هم راغو او سیف چینجز باندې به کلیک کړئ بس دا دی زموږ فیسبوک اکاونټ چې موږ سره ریډي شو دا یو وړه شانتي ویډیو چې ما تاسو سره شیر کوله او خوښه شوې مې لایک هم کړئ شیر هم کړئ او سبسکرایب هم کړئ او که ته ویډیو باندې مو سره وي نو ما ته په کومنټس کې راکړئ ډېره مننه تھینکس فار واچینګ